بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو عربستان مومندم د کیمرامین سید خان سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه می قبول کړئ. زموږ خو یو پرمیټ دی، تاسو ته پته را بار بار نه شوې ځکه چې تنګ به شاعرانو موږ د شاعرانو پسې ګرځو. هغه شاعر چې د ډېر عمر نه لیکل کوي او خلکو ته پته نه لګي هغوی پسې هم ګرځو، او هغه شاعران چې لیکل کوي شرمېږي بار ته نه راوځي هغوی پسې هم ګرځو. نو نن موږ سره دغسې یو هستي ده، مسافري هم ډېره زیاته کړې ده، زموږ پروګرامونه هم ټول مینهوالو ته ډالۍ دي. او الرحمن صاحب راسه مېلمه دی، د دوی نه څه کلامونه اورو. دوی بلې ډیوې دپاره کلامونه تیار کړي دي زموږ دپاره، زموږ مینهوالو دپاره. خو زه اول نه دا وایم چې زموږ دا څومره پروګرامونه چې دي دا زموږ ټول مسافر ورونو ته زموږ مینهوالو ته ډالۍ دي. او ملاویږو د اولرحمن صاحب سره، اولرحمن صاحب سلامونه مې قبول کړئ او خپلو مینهوالو ته زموږ مینهوالو ته که څه خبرې مسافرو ته کول غواړئ نو هغه ورته هم وکړئ. السلام علیکم. ډېره مهرباني. عربستان مومن صاحب تا ماته مخکې څو وارې دعوت راکړی دی، خو زما د بېغورۍ یا د ناشارۍ د لاسه زه تا ته نه یم حاضر شوی، او نن دا وعده تا سره انشاءالله او زما پوره ده، زه تا سره څنګ په څنګ حاضر یم او دا سره خبرې اترې کوم. زه تا ته او ستا ملګرو ته او ټولو پښتنو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم د مینې نه ډک. مشرانو کشرانو ته، مسافرو ته، پښتنو ته چې په هر میدان کې الحمدلله پښتون چې دی دا یو خدای نر او بادر قام پیدا کړی دی. په هر ځای کې پښتون دی، که هغه په یوروپ کې دی، که په خلیج کې دی، که په مغرب کې دی، که په ایشیا کې دی، انډیا کې دی، ټولو ملکونو کې پښتانه ډیر دي. او زه دا وایم چې پښتون چې دی دا د انګور بوټی دی، د نړۍ ټولې څانګې نیولي انشاءالله تعالی. او موږ ټولو ته سلامونه او دا پیغام لیږو چې تاسې د یو بل سره د خپل ځان هم ډېر سیات مینه وکئ او د نورو چاپېرچل سره هم مینه وکئ. او موږ د پښتو په جامه باندې کم شاعران ادیبان چې کم دي هغه موږ چې که غزل وای، که روبایي وای، که بل نظم وای، که سندرې وای او که افسانې غږوي نو د پښتنو دپاره یې غږوي، پښتنو دپاره یې وای. او ټولو پښتنو او شاعرانو ته، وطنوالو ته، ادیبانو ته زما عرض دی چې تاسې ټولو د عربستان مومد سره مرسته وکئ، سره وګرځئ او خپل ځان او خپله ژبه او خپل قام او خپل نوم په ټولو پښتنه چې په ټوله دنیا کې ښکاره کوي. پښتو یو داسې زبان دی چې دا د پښتو دپاره که شاعران غزل لیکي، که لوبې وایي، که بل یو شی وایي نو هغه د پښتنو دپاره وایي. نو تاسې دپاره په دې باندې بل قام نه پوهېږي پښتو باندې. دا موږ چې څه کوو څه وایي دا د پښتنو دپاره. نو تاسې هم انشاءالله تعالی د موږ سره مینه هم کوئ او ملګرتیا هم کوئ. د کتلو او د اورېدلو به ډېره مهرباني او دې ته زه ډېر مننه ویم او ډېر مشکور یم ورته. اوس هم زموږ پروګرام دپاره کوم کلام تیار کړی ناظرین په تمه دي، موږ وینا مخکې کله کله کوو. نو ستاسو لومبیا کلام چې کوم دی دا زما په زه به فرمایش وکړم او جنید مومند ته به ډالۍ کوو. راشه حبیبه زما دورانست طبیبه زما والله په تا پسې مې کور د زړګۍ وران دی او سخت مې ګزران دی. دا راته ووایي نو دا به جنید مومند ته ډالۍ کوو. اوس یې ټلیفون هم کړی نو دا راته ووایي چرته دی؟ دلته دی پېښور کې. ښه صحیح ده. خو د دې نه مخکې به ته یو روبایي وکړم بیا به ورته دغه غزل ارشاد وایي دا د هر چا خپل نصیب دی تبکې سوی، دا د هر چا خپل نصیب دی تبکې سوی، او څوک امیر دی څوک غریب دی تبکې سوی. مخلوقات یې رنګ په رنګ دی پیدا کړي، مخلوقات یې رنگ په رنگ دی پیدا کړي، او څوک جانان دی څوک رقیب دی تبکې سوی. مخلوقات یې رنگ په رنگ دی پیدا کړي، څوک جانان دی څوک رقیب دی تبکې سوی. او ګونګوټان د محبت نه خبر نه دي، ګونګوټان د محبت نه خبر نه دي، او څوک یې ګل څوک اندلیب دی تبکې سوی. او څوک د یار په څنګ کې ناست دی خوشحالي کړي،
څوک د یار په څنګ کې ناست دی خوشحالي کړي او څوک د یاره نه بعید دی تب کې څه وی ډېر زبردست او که د سر په سترګو ماته نه ښکارېږي که د سر په سترګو ماته نه ښکارېږي او پټ په زړه کې را قریب دی تب کې څه وی ډېر زبردست او ناعلاج زاول رحمان په مرض پروت یم ناعلاج زاول رحمان په مرض پروت یم او یار زما د رنځ طبیب دی تب کې څه وی ډېره مننه اوس به درته ستا د فرمایش چې کوم تا ملګري او یا ستا او یا ستا نور مینوالو ته او دنیا ته فرمایش معاف شو او جنید خان مومن ته به ډالۍ بچې چا ته یې ډالۍ کوي وی راشه حبیبه زما او د رنځ طبیبه زما والله په تا پسې مې کور د زړګي وران دی او سخت مې گزران دی راشه حبیبه زما د رنځ طبیبه زما والله په تا پسې مې کور د زړګي وران دی او سخت مې گزران دی سختي تیریږي په ما ته څه پروا نه کوي اوښکې بهیږي زما او رحم په ما نه کوي د رنځ طبیبه زما ولې علاج زما نه کوي د رنځ طبیبه زما او علاج زما نه کوي آخر به مړ شم جدایي کې عمر ګران دی او سخت مې گزران دی راشه حبیبه زما او د رنځ طبیبه زما والله په تا پسې مې کور د زړګي وران دی او سخت مې گزران دی او جدا د یاره یمه ایښی مې سر په زنګون په زړه بیماره یم او تنګ شوم په داسې ژوندون د رنځ طبیبه زما او راشه چې ورک شي بیلتون مدام سوځېږم په ما بل ور د هجران دی او سخت مې گزران دی راشه حبیبه زما او د رنځ طبیبه زما والله په تا پسې مې کور د زړګي وران دی او سخت مې گزران دی سوځم په اور صنمه ګوره که حال مې ویني رنګ مې شو تور د غمه وچې د تن مې ویني او د رنځ طبیبه زما پتنګ یم ستا د مینې تا یادومه نور مې هیر تمام جهان دی او سخت مې گزران دی راشه حبیبه زما او د رنځ طبیبه زما والله په تا پسې مې کور د زړګي وران دی او سخت مې گزران دی او ډیر مې یادېږي دلبر زه یې هېرولی نشم څوک به یې راوړي خبر چاته ویلی نشم او د رنځ طبیبه زما نور صبرېدلی نشم بندي ستا زلفو کې مومندول رحمان دی او سخت مې گزران دی راشه حبیبه زما او د رنځ طبیبه زما والله په تا پسې مې کور د زړګي وران دی او سخت مې گزران دی ډېر ښه دی ډېر ښه دی بل کوم کلام نمونه دی راته خوښه کړي د مسافرو د هلکانو د لکه ټولو دپاره ټولو موجوده خلکو دپاره یو داسې شعر ویمه چې موزون شعر دی چې دا لکه دا کوم کلام چې تا ته ما وویلي دا به تقریبا چې به دا به ما په سن 88 کې ویلي صحیح او دا اوس چې کوم ته ویم دا ما په بار دور کې ویلي خو درته ویمه صحیح دی احسان وی بیا یې په مخ زلفې خورې کړې خیر دې وي بیا یې په مخ زلفې خورې کړې خیر دې وي او د غضب یې سترګې سرې کړې خیر دې وي ډېر ښه او عینې ته شوه مسکۍ ځان سره وایي عینې ته شوه مسکۍ ځان سره وایي او سرف یې ځوان مې غرغرې کړي خیر دې وي او ما چې ولیدې د دې شونډې لالونه ما چې ولیدې د دې شونډې لالونه او د افسوسه مې نارې کړي خیر دې وي ډېر زبردست او زما زړه به د هجران په اور کباب کې زما زړه به د هجران په اور کباب کې او کبرجنه چې نخرې کړي خیر دې وي ډېر او معشوقه عاشق ته ورکړي خپله ربه معشوقه عاشق ته ورکړي خپله ربه او غمازان ورته دورې کړي خیر دې وي ډېر
او فریدي حول الرحمن د یار د لاسه فریدي حول الرحمن د یار د لاسه او بیا د غم سوي مصري کړي خیر دی وي ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی پر دې پسې به درته اوس هماغه دکان کې به چې وي لوبه به ته وي ارشاد چې انشاءالله تعالی خلکو بیا خوښوي انشاءالله زور زه به پم لا خپل زړه را ژوندی کړم که نه خلک به مو چې سړی خو لا لوېدلی نه دی الحمدلله پروګرامونه به یې ډېر کړي خو زموږ پروګرام به انشاءالله تعالی داسې دغه دې لپاره خو زه لګېم دا کوشش ما وی په زړه مې ستا د نرمو سرو شونډو هرمان دی جینۍ په زړه مې ستا د نرمو سرو شونډو هرمان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ ستا د ځوانۍ باغچې سمسوري دي سترګې دي تورې دي او نخرې دي نورې دي ستا د ځوانۍ باغچې سمسوري دي او سترګې دي تورې دي نخرې دي نورې دي هسې نه وچوي زړه زما ګوره نادان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ په زړه مې ستا د نرمو سرو شونډو هرمان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ او زړه مې ونه چوي خوارو زار نشم د تا نظار نشم او چرته په دار نشم زړه مې ونه چوي خوارو زار نشم او د تا نظار نشم چرته په دار نشم پټه یاري در سره کوم خلک شیطان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ په زړه مې ستا د نرمو سرو شونډو هرمان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ او پټه یاري در سره کوم خلک شیطان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ او پټه یاري در سره کوم چرته رسوا نشم زه چې د خندا نشم زه او یا دلربا نشم زه پټه یاري در سره کوم چرته رسوا نشم زه او چې د خندا نشم زه هی دلربا نشم زه ما ستا دپاره قبول کړی عربستان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ په زړه مې ستا د نرمو سرو شونډو ارمان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ او د سپینې خولې دې ورته ووایه قیامت لیلا په دې صحت لیلا او پټ په عزت لیلا د سپینې خولې دې ورته ووایه قیامت لیلا او په دې صحت لیلا پټ په عزت لیلا تا ته ولاړ دی مسافر اول رحمان دی جینۍ او ستا د ځوانۍ نوی دوران دی جینۍ ای خزانه په باغونو مرازه ای خزانه په باغونو مرازه او د بهار په دې وختونو مرازه او بلبلان کې هر طرف خوشاله ګرځي بلبلان کې هر طرف خوشاله ګرځي او د چمن په سرو ګلونو مرازه او مای مخته په زور زیر کتلی نه دي مای مخته په زور زیر کتلی نه دي او زر زما په امیدونو مرازه او داسې ډیر خلک تور لحد خوراک شو داسې ډیر خلک د تور لحد خوراک شو او د زړه سره په نازونو مرازه او لږ مې پرېږده د یار څنګ کې په قلاره لږ مې پرېږده د یار څنګ کې په قلاره او یا بیلتونه په کلونو مرازه او پریدي غوندې به پټ په زړه زخمي شي پریدي غوندې به پټ په زړه زخمي شي او یا هدله په شعرونو مرازه دا مې ملګری یو شعر و ډېر هغه لوبه ته یاده ده کومه یې وایي به ته ووایم وایي ته د پولادو دیوالونو کې دننه پروت یې ته د پولادو دیوالونو کې دننه پروت یې او زه په سنګر او په محاذ کې یم ته د پولادو دیوالونو کې دننه پروت یې او زه په سنګر او په محاذ کې یم زه په ځنګل کې یم
که په کارګل کې یم یا په کابل کې یم او په دې غوبل کې یم زه په ځنګل کې یم که په کارګل کې یم او یا په کابل کې یم او په دې غوبل کې یم وطن ستا دپاره څه د ننګ کارونه کوم او زه په سنګر او په محاذ کې یم ته د پولادو دیوالونو کې دننه پروتي او زه په سنګر او په محاذ کې یم او وطن ستا خدمت چې زه کوم په توره شپه کوم په سره غرمه کوم او هر وخت یې ښه کوم وطن ستا خدمت چې زه کوم او په توره شپه کوم په سره غرمه کوم او هر وخت یې ښه کوم په غر او سمه دې هر خواته پروازونه کوم او زه په سنګر او په محاذ کې یم ته د پولادو دیوالونو کې دننه پروتي او زه په سنګر او په محاذ کې یم او وطنه تا سره زه مینه کوم خوږه شیرینه کوم خبره سپینه کوم او په خپله وینه کوم وطنه تا سره زه مینه کوم خوږه شیرینه کوم خبره سپینه کوم او په خپله وینه کوم ستا په دشمن به د بمونو ګزارونه کوم او زه په سنګر او په محاذ کې یم ستا په دشمن به د بمونو ګزارونه کوم او زه په سنګر او په محاذ کې یم ته د پولادو دیوالونو کې دننه پروتي او زه په سنګر او په محاذ کې یم او ښکلی بیان ولیکه خپل شهیدان ولیکه دا هر یو ځوان ولیکه او زاول رحمان ولیکه ښکلی بیان ولیکه خپل شهیدان ولیکه او دا هر یو ځوان ولیکه او زاول رحمان ولیکه جګې شملې ته به د هر وخت سلامونه کوم او زه په سنګر او په محاذ کې یم جګې شملې ته به د هر وخت سلامونه کوم او زه په سنګر او په محاذ کې یم ته د پولادو دیوالونو کې دننه پروتي او زه په سنګر او په محاذ کې یم کتونکو دا اول رحمان حاجي صاحب د دوی تعلق د سرې کړپۍ بابخیلو سره دی بارم ډېر وخت تېر کړی دی مسافرۍ کې دا څه چې موږ واورېدل زه به اوس سمه سپینه خبره وکړم دومره تمه زما نه وه خوشحاله شوم دا پروګرام به هم ښه چلیږي انشاءالله العزیز موږ هماغه خبرې دي هماغه ساده باده دغسې ساده باده خلکو سره ناستې پاستې هم کوو دا چینل د سره سبسکرایب کړئ دا پیج د سره خوښ کړئ فالو یې کړئ ملګرو سره شریک کړئ د مومندو شاعران خلکو ته ور وښایئ چې په دې خاوره کې ټایلنټ شته خو دا ټایلنټ بار ته راویستل پکار دي په دغه پسې زه ګرځم خو تاسو د ما سره مرسته وکړئ دا پروګرامونه څنګه دي تاسو یې ګورئ موږ تقریبا 194-95 ویډیوګانې خېجولي یوټیوب ته څوک یې نه ګوري دا تاسو سبسکرایب کړئ دا به داسې خلک به تاسو ته مخامخ کېږي د خپلو فریاد به هم درته کوي د وطن مینه به هم ته ښیي او سبق به هم پکې امید لرم چې زموږ دا پروګرامونه به ستاسو ټولو خوښېږي نو اوس ما له راکړي اجازت عربستان مومند یم د کیمرامین سید خان سره د الله په امان